بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. په تېر درسو کې ورته ګوره موږ دا خبره وکړه چې زه راغلم ورته ګوره ته دې ځای کې پورې کلیک هم پر وکړئ. دا ټول ایکانونه موږ جوړ کړله او د دې ټول په اړه ماته څه معلومات درله درکړئ سو چې یو پروګرام څنګه پیدا کېږي او څنګه غټېږي، څنګه دلته راوړل کېږي، لاندې څنګه ویل کېږي. دا ټول معلومات موږ وویله. اوس راځه موږ سره په کمپیوټر کې یو پروګرام دی چې هغه د کنټرول پینل په نامه دی. که زه راسم ورته ګوره وینې دغه درته ګوره دا کنټرول پینل دی. که چیرې دلته و خو دغه دی، که دلته نه و راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ. چې کله کلیک وکړئ دلته ورته ګوره وینې دا کنټرول پینل دی. که چیرې دلته نه و ماسک کې راسه دلته ورته ولیکه CON چې CON دې ولیکئ ورته ګوره خپل کنټرول پینل چې کوي راپورته کوي. اوس نو کنټرول پینل که ته چیرې وغواړې چې هر کنټرول پینل دی زه راځم ورته ګوره کلیک پر کوم. چې کله کلیک وکړې زموږ سره دا پروګرامونه راخلاصېږي. او که چیرې ته وغواړې چې یاره دا کنټرول پینل دی زه دلته نه غواړم، زه غواړم چې دلته شاید څه په کمپیوټر کې دلته نه وي، د کمپیوټر پر مخ باندې نه ایسي سو او ته غواړې چې یاره د کمپیوټر پر مخ باندې چې شي کنټرول پینل راسي برابر راسي. ته ګوره دلته به د کمپیوټر پر مخ باندې رایټ کلیک وکړې. چې رایټ کلیک وکړې پرسنلایز ته به راسي، پر دې باندې به کلیک وکړې. تیمز ته به راسي، پر دې باندې به کلیک وکړې. دلته لیکلي وینې وایي ډیسکټاپ آیکن سیټینګ، پر دې باندې به کلیک وکړې. ورته ګوره وینې دا چیک نه وي پر لګېدلی. زه راځم ورته ګوره دا چیک ځینې اخوا ته کوم. دا په تېر درسو کې موږ دا خبره کړې ده چې کله اخوا ته کې ورته ګوره وینې کنټرول پینل ته نسته ختم سو. اوس کې بېرته راولې صرف به ورسې ورته ګوره وینې د دې ځای څخه زه راځم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر کوم چې یو ډیسکټاپ آیکن ته راځم، پر دې باندې کلیک کوم، دلته چیک پر ولګوئ. چې کله چیک پر ولګوئ اوکې یې کړئ. چې اوکې دې کړئ نو زموږ سره ورته ګوره وینې کنټرول پینل چې سو اضافه سو. که هلته پیدا کړئ په سټارټ مینو کې هلته یې کولی شي پیدا کړئ او که دلته راویستل کېږي کولی شي دې ځای کې چې اضافه یې کړئ. اوس نو زه راځم ورته ګوره کنټرول پینل راخلاصوم. خو چې تی سبا لپاره دا کنټرول پینل کله راخلاص کړئ سو په دې صورت باندې، خو شاید سر په دې صورت نه وي، په دې صورت باندې به وي. ځکه راسم ورته ګوره کشګیرۍ ته واړم دا رقم چې کله تیس راغلی ورته ګوره وینې کنټرول پینل باندې کلیک وکړئ. که چیرې دا رقم و اوس ګورې هغه ایکنونه ګرد نه ښکاره کوي، داسې څو مې ښکاره کړه. نو اوس که ته وغواړې چې هر هغه ایکنونه دې ټوله ماته راښکاره شي نو بیا به راسې ورته ګوره دلته به کلیک ور وکړئ. چې کله کلیک وکړئ اوس دلته لیکلي لارج ایکن او دلته لیکلي سمال ایکن. که لارج ایکن کې په دې صورت باندې موږ ته راځي او که سمال ایکن کې لږ کوچني کېږي په دې صورت باندې. نو زه وایم چې لارج ایکن بسې ډېر به شي سیسو په دې صورت راځي. په دې ایکنو کې موږ اکثره وایي اکثره پرېږدو داسې څو نه پرېږدو سیسو هغه بیا درته وایي چې ولې پرېږدو، په کم اساس پرېږدو هغه مې چې لکه خدای کول درته وایم. خو اکثره په دې کې چې کېږي ویل کېږي. اوس نو راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه دلته لیکلي وینې اول لپاره موږ چې وایي ډیټ اینډ ټایم وایي. ډیټ اینډ ټایم داسې کار کوي که ته وغواړې چې خپل د کمپیوټر دغه وخت او تاریخ جوړ کړې نو په څه طریقه به یې جوړوې. که چیرې خراب وي وخت یې خراب وي وخت څنګه جوړوې، که تاریخ خراب وي تاریخ څنګه جوړوې. نو دا عموما موږ کولی چې نه کړو زده یې کړو. بار راس ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ. چې کله کلیک وکړئ سیسو دا به درته راخلاص شي. چې کله راخلاص وو اوس په دې ځای کې موږ به شاید سیسو چې یو ډیټ دی بل چې دی ټایم دی. اول لپاره ورته راځئ ورته ګوره دلته لیکلي وایي چینج ټایم زون. په دې چینج ټایم زون باندې به کلیک کوئ. دا مهم دی چې کله کلیک وکړئ اوس ورته ګوره دلته چې دی US اینډ کاناډا ده که نه ده. نو ته به راځئ ورته ګوره دلته به کلیک پر کړه. دلته به هغه ملک وکړئ چې په کوم ملک کې ته اوسېږې. و زه په افغانستان کې اوسېږم خو افغانستان دلته نوم نه راځي، د پایتخت نوم راځي. پایتخت چې دی کابل دی سیسو د کابل نوم به ول ورکوي. نو زه راځم ورته ګوره کابل به زه دلته چیش کوم پیدا کوم. بیا راځم د دې ځای څخه ورته ګوره لاندې راځم. دا ساعت چم نه لري پیدا کوي بیا دغسې عموما. نو کابل به لاندې به راسم. دا کابل د سیسو پر دې باندې به کلیک کوئ. چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره کابل چې راویستی اوکې یې کړه. په ډیټ اینډ ټایم چې دی د ملک نوم راځي، د پایتخت نوم راځي. چې په کوم ځای کې پایتخت و عموما هغه نوم راځي. نو اوس په دې ځای کې په چینج ټایم زون کې ورته ګوره ما چې ولا ورکړئ کابل مې ولا ورکړئ اوکې مې کړئ. چې اوکې مې کړئ دا راغلی درته. اوس به راسې ورته ګوره دلته لیکلي وایي چینج ډیټ اینډ ټایم وایي بدل یې کوه وخت او چې شي تاریخ. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم. چې کله کلیک وکړئ دا به درته راسي. په دې کې موږ دوه شیان زده کوو. اول لپاره وخت جوړو، پسې چې شي جوړو تاریخ جوړو. نو ته به راځې ورته ګوره دې ځای څخه ورته ګوره مینه دلته اوس څو بجې دي 12 بجې دي. چې څو بجې یې هر څو بجې چې یې سیسو هغه خپل وخت به جوړوې. نو وخت څنګه جوړېږي اول لپاره ورته ګوره دغه ساعت دی دلته به کلیک پر وکړې. ورته ګوره وینې یو سرچ دلته راغلی بار که پر دغه علامې باندې کلیک کوې ورته ګوره 1 2 3 4 5 6 دا ورته ګوره کیبورډ بیا لوړې دي او پسې دقیقې دي. کې دقیقې جوړې د کولی چې دې دقیقې جوړې کړې کې کمې ورته ګوره کمیږي. پسې ثانیې دي او پسې چې دی AM او PM دی. دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره AM راغلی PM راغلی. راشئ ورته ګوره چې ته راولې کولی چې درته راسي. بار وی اوکې که چې اوکې دي که چې هر څو بجې وي ستا په راوس وخت کې هر څو بجې وي هغه بجې به راوړي. ورته ګوره 4 بجې دي چل بالا AM تیسو تا کولی شي چې بل وخت ورته انتخاب کړي PM انتخاب کړي دا په تا پورې مربوط دی. نو دلته موږ سره چې جوړېږي تاریخ جوړي دغه وخت جوړېږي. او که ته وغواړې چې زه تاریخ جوړوم په تاریخ کې هم درې شیان دي ورځ ده میاشت ده کال دی. نو ته به راځې ورته ګوره دلته به کلیک پر کوې. چې کله کلیک وکړې بېرته پر دې باندې کلیک کوه. اوس ورته ګوره وینې
2019 دی 20 دی 21 22 اوس موږ په 24 کې روان یو نو 2024 پر دې باندې به کلیک که 25 25 26 27 28 دا په تا پورې مربوط دی نو زه په 2024 کې روان یم دلته راځم کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي اوس ورته ګورئ جنوري فروری اپریل ورته ګورئ وینئ اوس ډسمبر شي د اخري میاشت ده دلته راځئ ورته ګورئ پر دې باندې به کلیک وکړئ که میاشت وه دا 12 میاشتې دي هره میاشت ته انتخاب یې کولی شي انتخاب یې کړې اوس زه راځم ورته ګورم ډسمبر باندې کلیک کوم دا دلته تاریخ ځانته معلوم کړه چې کوم تاریخ دی صحیح شو اوس 29 تاریخ دی په دې 29 تاریخ باندې کلیک وکړه اوکې که چې اوکې دې کوي نو اوس ورته ګوره کور سي اوس موږ ورته ګورو 29 تاریخ دی ډسمبر میاشت ده 2024 چې شته کال دی 4 بجې دی یو شپه مثلا دا ورته ګورو مومنت چې دلته راځي نو موږ سره دا دوه شیان چې مهم دي چې هغه لور به وخت جوړی او بل څه چې جوړی تاریخ به جوړی دا د ډیټ اینډ ټایم کار دی چې تا کولی شي خپل وخت او تاریخ په دې صورت باندې چې جوړی کړي دا غس خو رسل تر راځم ته ګوره ایشنل کلاک ته دا د ډیټ اینډ ټایم کار اوسې دا کار خلاص او سره راځم ته ګوره وسنګ ته ایشنل کلاک پر یې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې په دې کې زموږ سره یو دلته لیکلي شو دیس کلاک او دلته لیکلي شو دیس کلاک دا بیا داسې کار کوي که تو غواړې چې یاره زه د بل ملک معلوموم چې آیا په بل ملک څو بجې دي د بل ملک وخت اوس ورته ګورئ که چیرې دلته ستا د کمپیوټر دا وخت او تاریخ جوړ و دا خو یوه خبره ده او بل بیا دغه چینج ټایم زون سم و وینې کابل و نو دلته که راشې ته ګورئ ایشنل کلاک ته څه تا کولی شي د بل وخت د بل ملک وخت هم چې معلومه کړي ماسک د ملک د پایتخت نوم دلته انتخاب کړئ چې انتخاب دې کوي خپل هلته چې کېږي درته راپورته کېږي اوس مو ورته ګوره دی کار نه کوي که تو غواړې چې یاره دی کار وکړي نو بیا به راسې ورته ګوره دلته لیکلي وي شو د سکلاک پر دې باندې چیک ولګوئ چیک پر ولګوئ اوس پر دې باندې کلیک وکړه دلته ورته ګوره برته هغه ملکونه دي اوس دلته ورته ګوره لیکلي وي استنبول کراچي اسلام آباد کراچي چې دی ورته ګوره پاکستان پایتخت دی دلته کلیک پر وکړه اوس دلته لیکلي وینې کلاک 1 سیسو که نوم ورکوي نوم ولا ورکوي که نه ورکوي نه ورکوم مشکل نه لري اوس که زه راسم ورته ګورم مینه په دې ځای کې ورته لیکم چې یو نوم ولا ورکوم د نوم سره مشکل نشته خامخا مهم نه چې ته به نو خامخا چې نوم به ولا ورکوي چې دا دې ورکوي باندې اپلای کړي چې اپلای دې کوي اوس که راسې ورته ګورم دلته کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړي دا دی په افغانستان کې 4 بجې دي 2 شپاره په پاکستان کې 2 بجې دي 4 بجې دي 2:50 بالا نو تر موږ نیم ساعت کې شو د مخ خپل د بل ملک وخت خپل استعمالوي وسیسو دا ومنده دا کار دی دا غس خو دلته لیکلي شو د سکلاک بل وخت معلومه بل ملک معلومه راځي ورته ګورئ دې ځای کې مثلا یو ملک معلومه چې یاره چیرې مثلا کاناډا کې 2 بجې دي دلته کلیک پر کړه که نوم ورکوي ورکړه که نه ضرورت یې نشته مې ورکوي هېڅ مشکل نشته راځم ورته ګوره دلته اپلای کړه چې کله دې اپلای کړئ که راسې دلته کلیک پر وکړئ ورته ګورئ وینې دا دې ورته ګوره نوم نه لري خو دا دې شته 3 بجې 2:50 بالا خو صرف دونه قدره فرق شته په پاکستان کې AM دی په افغانستان کې AM دی او په کاناډا کې چې PM دی معنا دون اندازه توپیر لري سیسو دا لاره دی دا په تا پورې مربوط دی چې اصلا اندازه ته ورکوي دلته ورکوي خو دا 2 ساعتونه دي نور اضافه نشته نوم ته نه دی سیسو که نوم ورکوي که نه ورکوي مشکل نه لري نو دغه یو دغه ساعت ورکولی شي بل دغه ساعت ورکولی شي اوس که تو غواړې چې یاره نه ورکوم اوس که زه راسم ورته ګوره دلته اپلای کړه که راسې ورته ګوره دلته کلیک وکړو ورته ګوره نوم نه لري د دی نوم لري د یو لا نوم نه لري نو اوس که تو غواړې چې یاره زه غواړم چې نه غواړم نو راسه دا چې کوم ځینې خواته کړه دا چې کوم ځینې خواته چې هغه خواته کوي اپلای کړه چې اپلای یې کوي که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره نوم نه لري ساده چې څو دی راغلی سیسو دا کار کوي دا هغه څخه وروسته انټرنیټ ټایم دی انټرنیټ ټایم یې داسې کار کوي که تو غواړې چې یاره زما سره انټرنیټ شته او نه رامعلومېږي چې نن څو بجې دي یا وخت یې څوم تاریخ دی سیسو دا نه رامعلومېږي نو که چیرې انټرنیټ در سره وراسې ته ګوره دلته کلیک پر کړه د دې ځای سیټینګ ته ورځې سیسو د انټرنیټ د لاندې کولی شي چې ځان ته معلوم کړي نو عموما په دې صورت موږ کولی شي چې د یو کمپیوټر ډیټ اینډ ټایم چې جوړ کړو سیسو نو کولی شي چې وخت او تاریخ په دې صورت باندې جوړ شي په اخر کې به اوکې کې چې اوکې کوي نو ستا د کمپیوټر وخت او تاریخ د کنټرول پینل د لارې موږ په دې صورت باندې کولی شي چې جوړ کړو او درته راباسي سیسو عموما دا کار کوي دا د لپاره چې استعمالي سیسو دا کار کوي دا غس خورسته راځم دلته په دوم اپشن کې لیکلي فونټ څه معنا لري اوس ګوري په کمپیوټر کې چې هر ځای موږ یو لیکنه کوو دا خپل ځان ته فونټونه لري مثلا زه راځم ورته ګورئ مسپر راخلاصوم دا مې راخلاص کوي په دې ځای کې زه یو لیکنه کوم چې خپل په خوښه مثلا مساوي دا لیکنه ده اوس د دې لیکنې زه دا فونټ ورواړوم دا غواړم چې مثلا دا لیکنه داسې انتخاب کړم دا اندازه مې انتخاب کړله راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم دا دی اوس دا یو رقم فونټ دی دا بل رقم فونټ دی اوس دغه فونټونه دې ته فونټ وایي د دې لیکنې ډیزاین یو رقم دی د دې لیکنې ډیزاین بل رقم دی نو اوس که تو غواړې چې یاره زه جل جلاله زه غواړم چې د دې ځای څخه مثلا یو فونټ ما خپل په خوښه که پښتو وي
که انګلیش شي که عربي یي پر نام چیپ شي په بازار کې فونټونه خرڅېږي زه راځم فونټونه رانیسمه په یو فلش یا په یو اس بي او یا په یو میموري کارت کې یو شي باندې چیش کې فونټونه راکول کېږي اوس نو زه راځم دا فونټ دلته چیش کوم کمپیوټر کې انسټالوم نو دې طریقه سره کوم ده چې کله ولاړې بازار کې ورته ګوره تاته فونټون دل درکوي یا په فلش کې در درکوي یا په ټلیفون کې درکوي یا په ویبزي کې مثلا دل درکوي یا په سی ډي کې هغه به راواخلي کاپي به کړي چې هر څو فونټون در سره وټوله به کاپي کړي چې کله دې کاپي کړه باره راسي ورته ګوره دې ځای کې څخه به راسي ورته ګوره دلته پر دې فونټ باندې به کلیک وکړي چې کله یې کلیک وکړئ په دې ځای کې به هغه فونټونه چیش کې پیسټ به کړي چې پیسټ یې کړئ باره کمپیوټر پلی سټارټ کړه بند یې کړه چالان یې کړه چې بند یې کړه چالان یې کړئ نو عموما دا چیش کېږي کار کوي اوس مثلا زه راځم ورته ګوره پر دغه باندې راش کلیک کوم کاپي کوم یې سیسو چې کله مې کاپي کړئ راځم ورته ګوره دلته چیش کوم پیسټوم یې دا د پیسټ مې کړئ دا رقم فونټونه چې هم دلته کړي دا رقم که په پښتو یا هم دا رقم یې سیسو فونټ شکل چیش دی دغه رقم دی اوس نو چې دا رقم یې تا دلته درکړ سیسو تاسو سره دا رقم دی برابر راسي دغه ټوله به داسې انتخاب کړي که یو که لس که شل ټوله به انتخاب کړي رایټ کلیک پر وکړئ چې رایټ کلیک وکړئ دلته به چیش کې کاپي به کړئ چې کله دې په کاپي کړئ سیسو راځي ورته ګورئ دې ځای څخه مثلا دا فونټ راخلاصوئ چې کله دې راخلاص کړئ باره دلته راسي ورته ګورئ یو خلاص ځای دلته به کلیک پر وکړئ رایټ کلیک پر وکړئ دلته به چیش کې پیسټ به کړئ چې پیسټ یې کړئ اوس چې تاسو نور فونټونه راوړئ دا میسج نه درکوي ځکه چې اوس درته وایي وایي دغه فونټونه ستا سره یې موجود دي دننه سیسو آیا ته غواړې چې دا ورسي که یا نو ته به راسې ورته ګورې وینې دلته چیک پر ولګوه یس یې کړه چې مثلا ور دې سي نو دا فونټونه به هم ټول چیش سي ور به سي او دلته به چیش سي را به سي دا خو یوه طریقه ده بله طریقه یې دغه ده را به سي ورته ګوره دغه فونټونه چې ستا سره هر څو دانې ټوله به انتخاب کړې چې انتخاب یې کړې باره به رایټ کلیک پر وکړې دلته به راسې ورته ګوره انسټال باندې به کلیک وکړې دلته به راسې چیک پر ولګوې یس به یې کړې چې یس یې کړئ نو ټوله فونټونه به چی سي انسټال به سي یا د دې ځای څخه کاپي کړه او ولاړ شه کنټرول پینل ته په فونټ کې پیسټ کړه او یا د دې رایټ کلیک پر وکړه سیسو انسټال باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ نو عموما د دې دپاره چې استفاده کېږي او درته راځي نو دا چیش کار و دا د فونټ کار و سیسو د کمپیوټر د فونټ کار و موږ کولی شئ چې مثلا په کنټرول پینل کې دننه فونټونه یې سیسو مثلا زموږ غواړي چې فونټ استعمال کړو نو دې دپاره موږ کولی شو استعمال یې کړو او درته رابس سیسو دا کار کوي نو نن درس کې مو چې شو ویل یو مو ډیټ ان ټایم مو ویل بل چې ویله فونټ مو ویل سیسو نو نن دپاره دغه قدر بس دی په راتلونکي درس کې مې انشاءالله خدای کول بیا به نور درس ووایو سیسو دا کار